ټول ته د سلام په وړاندې کولو سره نن غواړم د کرون ناروغۍ په هکله ډېر لنډ معلومات وړاندې کړم. د کولمو عمده التهابي ناروغۍ یا انفلاماتوري باول ډیزیز، د کولمو التهابي ناروغیو کې عمدتاً دوه ناروغۍ شامل دي چې یو په نام د کرون ډیزیز یا د کرون ناروغۍ یادیږي او بلې په نام د السرټیو کولایټس یا تقرحي کولون په نامه یادیږي. کرون ناروغۍ د یو امریکایي ډاکټر چې برنارد کرون نومیده دغه په ویاړ دا ناروغي نومول شوی. کوم ډاکټر چې د لومړي ځل لپاره دا ناروغي توضیح کړه، لکه څنګه چې ویل کرون یو د کولمو د التهابي امراضو یا انفلاماتوري باول ډیزیز یو له عمده ناروغۍ څخه ده. انسان د هضمي جهاز له لارې غذایي مواد اخلي، چیرې چې دا مواد هضم او جذبیږي او بدن ته انرژي تامینوي. هضمي جهاز کې خوله، مری، معده، وړې کولمې، لوی کولمې، مقعد شامل دي. کرون ناروغۍ د هضمي جهاز هر برخه کولی شي اخته کړي، خو زیاتره د الیوم وروستۍ برخه چې په نام د ټرمینل الیوم یا نهایي الیوم یادیږي او دا د وړو او لوی کولمو سرحد د ناحیه زیاتره اخته کوي. کرون ناروغۍ په عمومي سره په دوه مرحلو کې زیاته واقع کیږي، یعنې دوه پیکه لري، یو د 20 کلنۍ تر 10 کلنۍ پورې او بیا بل پیک چې لږ زره وړکۍ ده هغه له 18 تر 20 کلنۍ پورې واقع کیږي. ناروغي زیاتره په سپین پوستانو کې هغه خلکو کې چې د دې ناروغۍ کورنۍ تاریخچه لري، یعنې نږدې دوستان په دې ناروغۍ اخته دي، او همدارنګه سګرټ څښونکو کې نظر نورو ته زیاته واقع کیږي. لا تر اوسه د ناروغۍ دقیق میکانیزم پیژندل شوی نه دی، خو ارثي یا جنیتیکي او محیطي او چاپیریال فاکتورونه لکه ویروسونه او نور انتنونه د ناروغۍ په منځته راوړلو کې رول لري. څو جینونه پیژندل شوي چې د دفاعي سیستم او د هضمي جهاز د مخاطي اپیتلیایي سطح یا معنی ساتلو کې رول لري. دا معنی د کولمو محتویات له دفاعي سیستم څخه چې د مخاط لاندې شتون لري جلا ساتي او د انټيجنونو مقابل کې د بدن د شدید عکس العمل څخه مخنیوي کوي. د کولمو مخاطي طبقه کې د درزونو او یا وړو سوریو منځته راتلل کېدای شي چې کولمو کې د موجودو غیر مرضي انټيجنونو په مقابل کې د دفاعي سیستم د شدید عکس العمل لامل شي. د کرون ناروغۍ کې التهاب د کولمو د جدار یا دیوال ټول طبقو ته خپریږي او ټول طبقې اخته کوي. په طبیعي ډول سره معافیتي سیستم بدن د مکروبونو په مقابل کې مدافع کوي او کوم خراب حجرې چې کولای شي په سرطاني حجرو تحول وکړي یا بدل شي له منځه وړي. کله هم د ناقصۍ له امله معافیتي سیستم نارمل حجرو باندې حمله کوي چې په نام د اټومین ریسپانس یا د معافیتي سیستم د ځواب په نامه یادیږي. د کرون ناروغۍ کې دفاعي سیستم هضمي جهاز باندې حمله کوي چې د دې جهاز د التهاب، زخمونو او خونریزۍ لامل کېدای شي. د کرون ناروغۍ د کولمو څخه د باندې نور قسمتونه لکه مفصلونه یا بندونه، پوستکی او سترګې هم اخته کولی شي. د ناروغۍ علائم نظر په اخته شوي برخو توپیر لري. د کولمو مخاط کې ژور زخمونه چې په متناوبه بڼه له پړسېدلو یا متورمو برخو سره ظاهر کیږي، یعنې د روغ نس په منځ کې ناروغ نس شتون لري چې دا په نام د کابل سټون اپیرنس یادیږي، ځکه چې ته د سرک د فرشوي تیږو یو څیره ورکوي. په همدې دلیل دا په نام د کابل سټون اپیرنس یادیږي. د کرون ناروغۍ اعراض په بیلابیلو وختونو کې شدت حاصلوي او بیرته ښه کیږي، یعنې ناروغۍ بهبود پیدا کوي او بیا عود کوي. د کرون ناروغۍ کې التهاب د کولمو د دیوال ټول ضخامت ته خپریږي. د ناروغۍ علائم لکه چې ویل نظر په اخته شوي برخې ممکن متفاوت وي او دا ناروغۍ د کولمو د دیوال د زخم کېدو له امله او همداراز د ندبه یا سکار د منځته راتلو لامل کېدای شي چې کولی شي د کولمو د بندش او یا د انسداد لامل شي. زخمونه کولی شي چې د کولمو له دیوالو څخه نور اعضاو ته لکه د کولمو نور حلقو ته، د نس نور اعضاو ته، عضلاتو ته او حتی پوټکي یا جلد ته هم خپاره او د تونلونو یا فستولونو د منځته راتلو لامل شي. فستولونه کېدای شي چې میکروبي شي او د ابسې یا د چرګ د ټولېدو لامل وګرځي چې که په لازمه توګه او په مناسب وخت کې درملنه ونه شي، کېدای شي د ناروغ ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. د کرون ناروغۍ معموله
اعراض او علائم یو نس ناسته یا اسهال ده، بل د نس درد، د ستړیا یا خستګي احساس، د وزن بایلل، تبه او ځینې ناروغانش که د خولې زخمونه، جلدي بخارونه، د مفصلو دردونه او نور اعراض منځته راځي. کله چې غایطه موادو کې ونه ولیدل شي د غټو کولمو د مصابیت علامه ده. زړه بدوالی او کانګ د معدې او وړو کولمو د لومړۍ برخې چې په نام د اثنا عشر یادیږي د مصابیت یا اخته کېدو علامه ده. آیا د کرون د ناروغۍ د تشخیص یا پیژندلو لپاره کوم تست یا معاینه شته؟ د کرون ناروغۍ تشخیص د تاریخچه فزیکی معاینه، د وینې د معایناتو، د انځوریزو یا ایمیجینګ معایناتو په بنسټ کیږي. ایکس ری مثلا د کثیفه موادو لکه باریم په کومک سره، سی ټي سکین، همداراز بله معاینه په نام د ای جی ډي چې دا مخفف د اسافاگو ګاسترودوارناسکوپي ده چې په دې معاینه کې د یو وړه ټیوب په سر کې یو وړوکې کامره د رڼایي منبع سره نصب شوې او دا د خولې له لارې معدې ته او د وړو کولمو لومړي قسمت چې په نام د ډوارنم یا اثنا عشر یادیږي هلته داخليږي او دا ټول ساحه ډاکټر مطالعه کوي چې هلته کومه ناروغي نه وي. بل معاینه په نام د کپسول انداسکوپي یادیږي چې وړوکي کپسول کې کمره ځای شوی چې دا کمره مریض یعنی دا کپسول قرطوي او دا د خولې نه تر مقعده پورې د ټولو ساحو عکسونه اخلي او دا یو کمپیوټري سیستم سره وصل ده چې دا تصاویر یا انځورونه هلته انتقالوي او وروسته بیا یو خاص پروګرام په مرسته سره ډاکټر یا طبیب دا انځورونه معاینه کوي او مطالعه کوي. بل معاینه په نام د کولوناسکوپي ده چې هغه هم لکه اپر انداسکوپي د یو نازک ټیوب په سر کې ډېره وړوکې کامره د رڼایي منبع سره نسته او دا د مقعد لارې ټول کولون او همداراز د وړو کولمو یا ټرمینل ایلیم هغه نهایي قسمت هم کوم چې زیات په دې ناروغۍ اخته کیږي هغه معاینه کوي. ځینې ناروغانو کې نور معاینات هم کیږي مثلا لکه د وینې معاینات مثلا سی بی سی یا کمپلیټ بلډ کاونټ چې دا شامل د هیموګلوبین، هیماتوکریت، پلیټلیټ او نور معاینات دي چې دې کې د انفیکشن یا انتان یا میکروب احتمال ردیږي یا تایید کیږي. همدارنګه په ناروغانو کې د کمخونی یا انیمیا شتون رد یا تایید کیږي. همداراز د انفلامیشن یا التهاب معاینات کیږي لکه سی آر پی یا سی ریاکټیو پروتین او یا ای اس آر اریتروسایت سیډیمنټیشن ریټ تعیینېږي او همداراز د ځیګر وظیفوي معاینات لیور فنکشن ټیسټ او داسې نور معاینات په دې اشخاصو کې سرته رسیږي. آیا خپل ناروغ څه کولی شي چې د بهبودي یا ښه والي احساس وکړي؟ اصلا د کرون ناروغي درملنه د غذایي رژیم سره پیل کیږي. ناروغ باید د هغه غذاګانو له خوړلو نه ډډه وکړي یا کمې کړي کوم چې د ناروغۍ د اعراضو شدت زیاتوي. ځینې ناروغان هغو غذایي مواد سره چې الیاف یا فایبر زیات لري مشکلات سره مخامخ کیږي لکه میوې، لکه ترکاری، لکه سابه. د سګرټو خوشې کول ډیر مهم دي ځکه چې سګرټ د اعراضو شدت زیاتوي او جراحي عملیات ته د ضرورت چانس ناروغانو کې پورته بیایي. همداراز د غیر استروئیدي التهابي ضد درملو چې په نام د نان سټرایډل انټي انفلاماتوري ډرګ یادیږي لکه ایبوپروفن یا موټرن، ناپراکسن یا ناپرسن، موبک یا ملاکسیکم او داسې نورو دواګانو د دې کورنۍ څخه له اخیستو څخه باید ډډه وشي. ځینې ناروغانو کې د ټیوب له لارې او یا د ورید له لارې زرقي تغذیې ته اړتیا پیدا کیږي کوم چې د معدې د ټیوب له لارې په نام د پرکوټینیوس اندوسکاپیک ګاسټراستومي ټیوب یا پیک ټیوب یا جی ټیوب په نامه یادیږي. غذایي مواد مستقیما معدې ته داخليږي او یا هم ټي پی ان چې په نام د ټوټل پرنټل نیوټریشن یادیږي دا د ورید له لارې ناروغ ته غذایي مواد رسوي. د دې مفاد اول خدا ده چې د ناروغ انرژي تامینوي او بل مفاد دا ده چې په دې واسطه کولمو ته وخت ورکړي چې استراحت وکړي. همداراز وخت ورکول کېږي چې التهاب یا پړسوب کم شي. د کرون ناروغي درملنه څرنګه ده؟ بیلابیل درمل شتون لري چې د ناروغي اعراض کمولای شي
او تقریبا ټول د التهابي او دفاعي سیستم د غبرګون یا عکس العمل د کمولو لامل ګرځي. د درملو کې د اسهال ضد یا د نسناستي ضد درمل، التهابي ضد درمل، انټيبیوټیکونه، ستیرویدونه، د دفاعي سیستم د تعدیل کوونکو یا امینو ماډولیټرز استفاده او همدارنګه د بیولوژیکي درملو کارول شامل دي. کوم درمل چې زیات استفاده کیږي مثلا سولفاسالازین یا ازولفیدین یا 5 امینو سالیسیلیت، همدارنګه امینو سپرسنت یا د معافیتي سیستم د عکس العمل راټیټونکي او یا امینو ماډولیټر لکه ازاثیرپرین یا امیوران، سایکلوسپورین، 6 مرکبتوپیورین، تاکریلاماس یا پروگرافت، متوترکسیت، همدارنګه FDA لخوا بعض نور مواد چې په نام د بایولوژیکس یادېږي په دې ناروغۍ کې د استفادې لپاره تایید شوي، مثلا ادیلموماب چې په نام د هومیرا یادېږي او یا انفلکسماب چې په نام د رامکید یادېږي او داسې نورې دواګانې د دې کورنۍ څخه هم استفاده کیږي. حبسه یا د چرګ او قیح تجمع باید تخلیه شي او د انټيبیوټیکونو په کارولو سره تداوی شي. ځینې ناروغانو کې کله چې درمل ګټور نه وي او یا ناروغان د درملو د منفي اغېزو له امله نشي کولای چې درمل واخلي، ممکن جراحي ته اړتیا پیدا شي. تقریبا 50% ناروغان د کولمو د انسداد یا بندیدو د درملنې لپاره یا د فستول او ابسې د درملنې لپاره کم له کمه ژوند کې د یو ځل لپاره جراحي ته اړتیا پیدا کوي. جراحي ناروغي له منځه نشي وړی، خو د اعراضو د شدت د کمیدو او د ناروغ عادي ژوند ته د بیرته راګرځېدو سره مرسته کوي. معمولا دوه ډوله جراحي د کرون ناروغیو کې مهمه ده، یو د کولمو د ناروغه برخې پرې کول او قطع کول او لرې کول، او بله د بند شوي یا انسدادي برخې بیرته وازول او پرانستل. لکه څنګه چې ویل جراحي ګرڅه ناروغي له منځه نشي وړی، خو د اعراضو شدت په موقتي توګه کمولی شي. همداراز د ناروغي عود هغه برخو کې چې عملیات تنویع شوي دي زیات پیښیږي. آیا کرون ناروغي د غټو کولمو د سرطان د پیښو خطر زیاتوي؟ دا یوه پوښتنه چې همیشه سوال کیږي. باید ووایو چې دوه شیان د کولمو د سرطان د زیاتېدو چانس پورته بیایي: په ناروغۍ د اخته کېدو د وخت زیاتوالی او دا چې آیا غټې کولمې په ناروغۍ اخته دي که نه. هر څومره چې د کرون د ناروغۍ اخته‌توب وخت زیات وي او لوی کولمې یا غټې کولمې په ناروغۍ اخته وي، هومره د سرطان چانس پورته ځي. په همدې دلیل چې پوهان او متخصصین توصیه کوي چې کرون ناروغان په منظمو وقفو سره باید کولوناسکوپي معاینات وکړي، کوم چې کولون پکې په مستقیم ډول سره معاینه کیږي، څو د سرطان د پیدا کېدو او خپرېدو څخه مخنیوی وشي. بله پوښتنه چې زیاتره رامنځته کیږي دا ده چې آیا د کرون په ناروغۍ اخته میرمنې حامله کیدای شي؟ په عمومي ډول سره کرون ناروغۍ د میرمنو د حامله کېدو خنډ نه کیږي، ولې اړینه ده چې مخکې د حمل اخیستو څخه خپل ډاکټر سره مشوره وکړي، څو هغه درمل چې ممکن په جنین باندې ناوړه اغېزې ولري په مسؤونو درملو تبدیل شي. همداراز په کرون ناروغۍ اخته ناروغانو کې د لاندې ویټامینونو او منرالونو د کموالي چانس زیات ده. له دې امله چې کولمو کې په ځانګړې توګه وړو کولمو کې د غذایي موادو او ویټامینونو هضم او جذب صورت نیسي او دا قسمتونه چې په ناروغۍ اخته دي کیدای شي د دې موادو هضم او جذب مختل کی. په همدې دلیل ده چې په کرون ناروغۍ اخته ناروغانو کې د لاندې ویټامینونو او منرالونو د کموالي چانس زیات ده. اول ویټامین B12 یا د ویټامین B12 کمبود، ځکه چې دا ویټامین عمدتاً په ټرمینل ایلیوم یا نهایی قسمت د ایلیوم کې جذبیږي، کوم قسمت چې زیاتره په ناروغۍ اخته کیږي. په همدې دلیل ده چې په دې ناروغانو کې د B12 یا B12 کمبود زیات لیدل کیږي. نور ویټامینونه مثلا فولیک اسید کمبود یا د کلسیم کمبود، د ویټامین D کمبود، د ویټامین A کمبود، د ویټامین E کمبود او ویټامین K کمبود هم کېدای شي ولیدل شي. همداراز د وسپنې کمبود او د پوتاسیم، مګنیزیم او زنک کمبود هم
په دې ناروغانو کې لیدل کېدای شي. په همدې دلیل ده چې د دې ویټامینونو او منرالونو سوی باید په وینه کې د ډاکټر لخوا تعیین شي او که کمبود یا فقدان موجود ولري باید درملنه یې وشي. هیله ده چې دا معلومات مو خوښ شوي او ګټور وي. تاسو ټول ته ښه ورځ.